السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، خدای دې وکړه چې ښه اوسئ. زما یوټیوب چینل ته ښه راغلاست او نن غواړم چې د هوره جانې په کلیزه کې هغه دوستان او عزیزان چې موږ رابللي وه او کومې ډالۍ چې هغوی هوره جان ته راوړې وې هغه ټول تاسو ته در وښیم او له تاسو سره شریک کړم. نو د چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي او ویډیو هم له دوستانو سره شریک کړئ، ترڅنګ هم تر پایه د ویډیو لیدونکي اوسئ. قدرمنو لیدونکو، په یوټیوب کې د حسینه همدرد په نامه یوټیوب چینل سرچ کړئ، سبسکرایب یې کړئ او له دوستانو سره مو شریک کړئ، ترڅو هم تاسو هم هغوی له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ او ښکلي نظرونه مو له ما سره شریک کړئ. ډیره زیاته مننه. ګلونو لیدونکو، دا هغه ډالۍ ده چې د هورې پلارجان ورته اخیستې ده او د یعنې ډېر په زحمت مو دا ورته جوړه کړله، خو ډېر ښه یو یادګاري تحفه ده. انشاءالله چې همیشه یې هوره ځان سره وساتي. د هورې نوم دی او دی هم د درېیمې کلیزې په ویاړ د پلار له خوا نه ورته ډالۍ ده او چې د هوره جانې ښکلی نوم ځنځیر سری دی او دا هم زما له خوا نه هوره جان ته یو آیپیډ ډالۍ دی. دا مې ورته واخیسته ترڅو وکړای سم چې هوره جان ته ورو ورو درسونه شروع کړم او ځکه چې دغه د کارتوني له لارې څخه درسونه ډېر ښه ماشوم زده کوي. دا هم زما د مورجانې له خوا نه، یعنې د هوره جانې د نیا له خوا څخه ورته یو جوړ ګوشوارې یا چسبک دی. ډېره زیاته مننه ورڅخه کوم مورجانې نه مې. او دا هم د هوره جانې د مشرې کاکا ښځې له خوا څخه یو جوړ نورې ګوشوارې چې هغوی په جرمني کې ژوند کوي او ډېره زیاته مننه ورڅخه کوم. او دا هم د هوره جانې د کاکا ښځې له خوا څخه د حاجي صاحب د میرمنې له خوا څخه ډالۍ. ډېره زیاته مننه، واقعا ډېر ښکلی کمیس دی، محفلي کمیس دی. انشاءالله په محفلونو کې به یې هوره جان ته ور واغوندم. او دا هم د بلې کاکا ښځې له خوا څخه په خپل لاس باندې جوړ شوي ښکلي کمرچین کالي. تاسې وګورئ چې څومره ښکلی رنګ یې انتخاب کړی دی او دا به په هوره جان باندې څومره ښکلي ښکاره سي. نو انشاءالله کله چې هوا ګرمه شوله حتما یې ورته ور اغوندم، بیا به ویډیوګانې او عکسونه هم واخلو. څه ښکلی ټکری یې ورته جوړ کړی دی. د هوره جانې ټکری ډېر زیات خوښیږي او دغه ګرد کالي هم ډېر خوښیږي. دی هم د بلې کاکا ښځې له خوا څخه ډالۍ ده. تاسې خو پوهیږئ لیدونکو چې عموما دغه محفلونه یا داسې مراسمونه د ښځینه‌و لپاره نیول کیږي او ډالۍ هم چې راوړل کیږي د ښځینه‌و له خوا څخه دي. نو د همغه لپاره هم زه یادوم چې د کاکا ښځې له خوا څخه او دا هم د بلې کاکا ښځې له خوا څخه چې پاکستان ته تللې وه، دا څه موده نه وه او له پاکستان څخه یې هورې ته ډالۍ راوړې ده. ډېره زیاته مننه ورنه کوم، ګرچې موږ ډېر ورپسې خفه شوي وو او هوره جانه هم ډېر ورپسې خفه وه. هوره جانې باندې خپل خپلوان ډېر زیات ګران دي او زه هم همیشه کوشش کوم چې هوره جانه هغه کسان چې موږ ته ارزښت لري، موږ ته ګران دي، هوره هم باید هغوی وپېژني، د هغوی احترام زده کړي ورو ورو. ګرچې اوس خو ماشومه ده خو باید له همدا اوس څخه پرې کار وکړو. او دا کاکا ښځه د کاکا اولادونه هم پاکستان ته تللي ول چې هوره جان په لیدو ډېره خوشحاله شوله او یعنې هیڅ نابلدګر چې 2.5 میاشتې وې کې د هغه څخه ډېر وخت و چې دا د کاکا زمنې نه و لیدلي، محمد جان دوی، مصطفی او عثمان جان، ولې په لومړي ځل لیدلو یې هیڅ داسې نابلدي ونه ښودله او ډېره په منډه ورغلله او هغوی ته یې غېږه ورکړله. واقعا هم کاکا ښځې ډېر زیات زحمت ویستلی، ډېر ښایسته جامې د پاکستان څخه هوره جان ته راوړي دي. ګورئ تاسې دا پنجابي دی او نور هم بنجاره توکي ورته ویلی سو. ښایسته پنجابي راوړي دي هوره جان ته. ما تر اوسه صرف تیر کال په ګرمۍ کې مې یو 2 ځلې خپله ورته پنجابي ګنډلي ول چې ډېره نامخونه ښه پې ښکارېدله. بیا به یې پلار ویلې وای نور داسې جامې مه ورته جوړوه چې نظر کېږي. مګم کاکا ښځې هم ډېر ښایسته رنګ پنجابي ورته راوړي دي او ورسره بنګړي نور
قیتکونه، سیخک او د ډیر ښکلي څیزونه ورسره راوړي دي چې حتما به بیا کله چې هورجانه هر چی تلله کوم چې میلمستیا ته که تللو یا هم وړکتون ته مې څه لېږله نو زه به یې د ټول څخه ورته استفاده کوم او رابسو هم د کشرې کاکا نوې ډالۍ ته ما چې د ډالۍ تاسو ته یادونه وکړل د ټول په حساب یعنی اماسې د مشر کاکا ښځې څخه یې پیل تر کشرې یعنی هغه د په حساب دی یعنی کوم کاکا چې مشر ده ورپسې چې بیا کوم کاکا ده ورپسې چې بل کاکا دی په همغه حساب مې تاسو ته در ښکاره کړله واقعا هم کلیزه پر ډالیو باندې ښه ښکاري او د ماشومان لپاره خو هم بیا ډالۍ ډېرې ښې وي او ډېرې خوښیږي هم نو د کاکا نوې هم ډېر زیات زحمت ویستلی او د یادولو وړ ده چې پرته له کلیزې پرته له نورو مراسمونه د کاکا ښځه ده چې نامخده ډېره ښه تکړه خیاطه ده نو همیشه یې هورې ته پرته له دې نه چې زه خبره سم کله چې زه هوره ورولم نو دا یې پټ قدندام واخلي او همیشه یې د ځان په شان کالي ورته ګنډلي دي کاکا ښځه یې لور نه لري 2 زامن لري سلیمان او سلطان جان ګورئ څومره ښکلی کمیس یې ورته جوړ کړی دی محفلي بف کمیس دا یې په خپلو لاسونو باندې جوړ کړی دی چې ډېره مننه د دې لپاره چې د ماشوم لپاره د جامو ګنډل ډېر سخت دی هغه میرمنې یا هغه خویندې ورونه چې زما غږ اورئ او تاسې هم خیاطي کوئ نو حتما به ما سره موافقه اوسئ چې نسبت د غټ کسانو ته یا غټو سنونو کسانو ته د ماشومانو جامې ډېر په سختۍ ګنډل کېږي ځکه هر څه یې واړه واړه ګنډل کېږي د 2 جوړه جامې ورته ګنډل دي هم د ښایسته پنجابي او هم بف محفلي کمیس ډېره مننه ورڅخه کوم ورسره یې کاکا جانې ورته څه ښایسته لاشټکونه د ویښتو کمان او بنګړي هم راوړي دي نو د کاکا نوې کیسه مې درته کوله چې همیشه په څو اخترونو کې د هغه وخت نه چې هورګه نړۍ ته راغلې ده وروسته له 6 میاشتې څخه چې هغه راحته کالي اغوستلی سي نو همیشه په اختر کې کاکا نوې د ځان په شان همغه ټوټې کې چې ځان ته کالي کوي نو هورجان ته هم جامې ګنډلې دي چې ماته ډېرې ارزښت لري او همیشه کوشش کوم چې هغه جامې هیڅ خراب نشي او په وار یې ورته واغوندم دا هم د اما جان لخوا څخه ډالۍ ده چې ډېره زیاته مننه ورڅخه کوم کورې ودان دا چې دوی راغلله ډېر زیات بوخت هم ول په همدې ورځو کې کوچکشي دوی درلودله او بیا هم راغلله ډېره مننه او ډېره ښایسته ټوټه یې هورجان ته راوړې ده انشاءالله چې حتما به د دې څخه هورجان ته ښکلې جامې زه وګنډم ډېره زیاته مننه او کورې ودان ورپسې هم وبګورم چې د چا ډالۍ تاسو ته در وښیم او دا هم بله ډالۍ ده دا به پرېږدم د دې نه مخکې به دا بله ډالۍ تاسو ته در وښیم دا هورجانه 2 خالهګانې لري مریم جان او لیمه جانه مشره خاله یې مریم جانه ده چې دا ډېر یو ښکلی کمیس یې ورته اخیستی دی ډالۍ کې راوړی دی ډېر ښایسته رنګونه دي او ډېر ښه په دغه موسم لپاره ډېر ښه برابر کمیس دی ځکه چې ورو نو هوا چې ګرمیږي مګم بارانونه خو تاسو پوهیږئ چې د هود په آخرو کې او د حمل په میاشت کې بارانونه وي نو هوا یې لږ څه سړه کړې اوسي چې دغسې کمیسونه یا داسې کالي ډېر ښه برابر وي او دا هم د لیمه جانې یا د کشرې خاله ډالۍ ده چې هغه په امریکا کې اوسي او ما تاسو ته ویلي و چې د هورجانې د کلیزې کالي هم هغې ورته رالیږلي دي ګرچې ډېر په ستونزو سختیو راولېږل خو بیا هم کور یې ودان 2 جوړه جامې ورته اخیستې دي نو دا ځل یوازې همدا 3 جوړه ورته راورسېدله انشاءالله نور جامې به هم راورسېږي هغه به هم بیا په راتلونکي کې زه له تاسو سره شریک کړم نو ډېره مننه ورڅخه کوم ځای خالي وه ګرچې هوره ډېره زیاته پرې ګرانه ده او هغه خاله یې نو عین ځکه چې ما او لیمه جانه 2 ګونې غوندې یو او ډېر یو ورته ګران هم یو نو اوس هغه په امریکا کې اوسي یا دې په خیر
خدای دې وکړه چې د مسافرۍ شپې ورځې په خیر پرې تېرې سي، په خوشحالۍ پرې تېرې سي او انشاءالله چې هغه وخت راسي هوره جانه هم خپله خاله وویني له نږدې څخه او ورسره روغبړ وکړي او پخواني یادونه تازه کړي. څو جوړه جامې ورته رالیږلې وې او دا ګورئ تاسې چې څومره ښکلی کمیس دی. ګرچې لیمه جانې غوښتل چې زه دا په کلیزه کې ورته واغوندم، خو ما ویل چې نه، دا به یو څو موده وروسته اختر دی له خیره، په اختر کې به ورته دا جامې استفاده کړم. نور د کمیس ترڅنګ یا د جامو ترڅنګ ورته جرابلې هم رالیږلي دي او برجستکانې هم ورته رالیږلي دي. یعنې خاله خو تاسو پوهیږئ چې خاله، عمه، کاکاګان دا ډېر مهربانه دي، عین لکه مور و پلار په شان او له خپل خورزی سره یا خوريي سره یا هم وراره سره یا ورېرې سره لکه خپل اولاد غوندې مینه کوي چې زه ډېره نیکمرغه یم او هوره جانه ډېره نیکمرغه ده چې همې کاکاګان، همې عمهګانې او همې د دوه خالهګانې لکه خپل اولاد ورسره رویه کوي او لکه خپل اولاد هوره ورته ګرانه ده او همیشه یې نازوي، همیشه ورته مینه او خوښي ورکوي. او را بحثه هم بلې ډلې ته دا زما د ګرانې ملګرې لخوا څخه، له حسینه سیلۍ لخوا څخه چې زما هم نوم هم ده او مونږه ډېر د څو کلونو ملګرتیا لرو. د هغې لخوا څخه ډالۍ ده چې یوه ښایسته ګوډۍ او همدارنګه یو ښایسته پیاله یا ګیلاس یې هوره جان ته ډالۍ راکې راوړی وه. ډېره مننه ورڅخه کوم، ګرچې ډېر بوخته ده او ډېر زیات مصروفه هم وي، خو بیا هم سیلۍ راغلله د هورې کلیزې ته او ورسره یې ډالۍ هم راوړې ده. ډېره زیاته مننه سیلۍ جانې، خیر اوسې، کور دې ودان، همیشه دې مونږ نازولي یو. او دا ګوډۍ هم دا خرسک هم د لیمه جانې د خوښې لخوا څخه. لیمه جانه اوس نامزاد ده او دی هم درېندو او خوښې ورته ډېر ښایسته خرسک راوړی، ورسره هم ډېر ښایسته جامې راوړې دي، ښایسته رنګونه، ښایسته ګوډۍ پې ده. تاسو خو پوهېږئ لیدونکو چې د ماشومانو دغه په جامو باندې چې د ګوډیانو یا هم موټرونو یا هم بېلابېل نور عکسونه چې اوسي، بیا د ماشوم ډېر خوښیږي او ډېر ورته ګران وي او دغه شوخ رنګونه ډېر خوښیږي. ګرچې د ژمي په لړ کې ما ډېری کله هورې ته دغه تیاره رنګونه ور اغوستي دي، خو د ګرمۍ پر مهال عموما کوشش کوم چې شوخ رنګونه ورته واغوندم، ځکه هم د ماشوم ډېر خوښیږي او هم په ذهن او روحیه باندې ډېر ښه مثبت اثر کوي. تاسې ګورئ چې دا څومره ښکلې دریشیګکه ده چې انشاءالله هوره جانه دې په خیر استفاده کړي، په خوښۍ دې استفاده کړي او مهمه همدا ده. ورسره هم ډېر ښایسته قیتکونه او سیخکونه هم راوړي دي چې ډېره زیاته مننه ورڅخه کوم. او یو ځانګړې ډالۍ چې دا ده چې ډېر یو ښایسته او خوشبویه عطر هم هوره جانې ته په ډالۍ کې راوړي دي. تاسې ګورئ چې څومره ښکلی بوتل دی د عطرو او دا هم د دوی لخوا څخه ښکلې ډالۍ. او ورپسې به هم لیدونکو، ګرچې زموږ یو هیوادوال، زموږ یو ورور په مخکینۍ ویډیو کې کومنټ کړی و چې ته ډېرې خبرې کوې، خو دا ویډیو مجبور یم چې په دې ویډیو کې ډېرې خبرې وکړم، ځکه چې معلوماتي ویډیو ده او مجبور یم چې خبرې وکړم. نو تاسې ما وبښئ. دا هم د هوره جانې، البته زما د خاوند د عمه د لور د خوا څخه یو ښکلی ګوډۍ هوره جانې ته. نو د هورې ګوډیانې ښې ډېرې سولې او زه به یو ډېر موده ورته نور د لوبو توکي نه اخلم، بلکې هڅه کوم چې داسې توکي ورته واخلم چې هغه د درس لپاره ورته په کار راسي، آموزشي توکي اوسي او داسې شیان اوسي. ګرچې په کابل کې کم دي، هسې په معیاري توګه هم نه دي نسبت نورو هیوادونو ته چې هلته ډېر ښه د ماشومانو لپاره داسې د سامان بازي یا هم د ساتیرۍ وسایل د توکي دي چې هغه نه کولی سي ډېر ښه ګټه واخلي، یعنې آموزشي هم اوسي
او یو څه ورنه زده کړي. خو په کابل کې بیا لږ څه کم دی، لږ څه په سختۍ پیدا کېږي. لیدونکو یو څه موده مخکې ما ورته یو د ښځه به مې کیسه وکړم، خو اول به تاسو دا معرفي کړم چې دی هم د قیضیان یا هم زما د خاوند د عمه جانې له خوا څخه څومره ښکلی د کودکستان لپاره بکسه ده یا هم بیکک دی، چې انشاءالله په پسرلي کې به هوره جانه به له همدې بکسک سره زه کودکستان ته یا وړکتون ته لیږم او وړه وړه کتابونه او کتابچې به هم ورسره لیږم. نو مخکې مې خبره کوله چې یو څه موده مخکې ما هوره جان ته یو د ډاکټرۍ د استفادې وړ شیان واخیستله، داسې یو بکسه وه او ډېره پسې وګرځېدلم، ګر چې ډېر واړه واړه وه. ما غوښتل چې لږ څه غټ وسایل اوسي، مثلا دا د فشار آله یا هم پچکارۍ او یا هم نور هغه شیان چې په طبابت کې په درد خوري یا په کار کېږي، خو هغه ډېر کوچني کوچني وه، واړه واړه وه. بیا مې هم واخیستله، مګر یعنې دومره چې باید کیفیت ولري هغسې شی نشته دی، ځکه افغانستان ته متاسفانه هېڅ وخت ښه شی نه راځي. نو دا هم د قیجان د عمه د انګور له خوا څخه یو بل ښکلی کمیس، ډېر ښایسته رنګ لري او ډېر ښایسته محفلي کمیس دی، د مطهر جانې د مور له خوا څخه ډېره زیاته مننه، واقعا ښکلی دی. او زه تصور کوم چې هوره جانه به دا چې جلد سپین دی نو په دې ښایسته کمیس سره یا دې ښایسته جامو سره به څومره ښکلی ښکاره سي. نو له ټولو میلمنو څخه چې د هوره جانې کلیزې ته راغلي وه او زموږ بلنه یې منلې وه، ډېره زیاته مننه کوم. دا هم زما د خورخوندې یا زما د ګاونډۍ له خوا څخه هوره جان ته یو بله ښکلې ګوډۍ، چې ډېره زیاته مننه. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ، واقعا ښکلې ده او ډېر ښکلی رنګ لري او د هوره جان هم ډېره زیاته خوښه شوله. او دا هم زما د بلې ګاونډۍ یا همسایه له خوا څخه چې شادخته او توفه جانه ده، دوه خویندې دي، ډېرې مهربانې نجونې دي. د هم د هغوی له خوا څخه هوره جان ته د خوب یو جوړه جامې چې ډېر ښایسته رنګ لري او ډېر ښایسته تکی ده، ډېره نرمه ښه ټوټۍ ده، نو د ګرمۍ لپاره ډېر ښه د خوب جامې دي او ډېره زیاته مننه. او ترڅنګ هم دا هم یو جوړ نور کالي یا دریشیګک ورته ویلی سو چې زما د ګاونډۍ له خوا څخه د انجینر صاحب د میرمنې له خوا څخه ده او ډېره زیاته مننه. اول دا چې زموږ بلنه یې ومنله او زموږ د میلمستیا ته راغلله او ورسره هم د ښکلې ډالۍ هوره جان ته راوړې ده او ورسره هم زما د بلې ګاونډۍ یا زما د بلې خورخوندۍ له خوا څخه چې موږ ډېر ښه ملګرتیا لرو، د هغې له خوا څخه هوره جان ته د ځان مینځلو یا هم د حمام یو ډېر ښایسته رنګ او ښایسته جنس دی چې یو ډېر ښایسته نرم جامپاکک دی چې د ماشومانو لپاره ډېر ښه وي، ډېر ښه نرم او ډېر ښه جنسیت لري. کور یې ودان، ډېره زیاته مننه ورڅخه کوم له ټولو میلمنو څخه چې زموږ د محفل ته راغلي وه او زموږ محفل ته یې لا څو چنده ښکلا ور وبښله او ورسره یې ښکلې ښکلې ډالۍ هم راوړې وې. خو مهمه دا ده همدا چې دوی راغلي ول، موږ ته هر څه وه او موږ ته بهترینه ډالۍ وه، ولې دا چې بیا هم دوی ډالۍ راوړې وې هوره جان ته، نو ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ لیدونکو، له تاسو څخه هم ځانګړې مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله او خپل نیک نظرونه راسره شریکوئ. انشاءالله تاسو کومنټ وکړئ او هر څنګه چې غواړئ زه هڅه کوم چې هماسې ویډیوګانې تاسو ته جوړې کړم. نو ډېره زیاته مننه کوم دا چې زما یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړی دی او همیشه کومې ویډیوګانې چې زه تاسو لپاره پوسټ کوم تاسو هغه وینئ او ښه نظرونه مو له ما سره شریکوئ. ډېره زیاته مننه. خوشحاله او آرامه اوسئ هر چیرې چې یاستئ، که په افغانستان کې یاستئ یا د افغانستان نه بهر، نو ژوند مو همیشه په خوشحالۍ باندې تیر شه او په شونډو مو همیشه مسکا او خوښي خوره اوسه.
رښتیا ګلونو په پای کې د یادولو وړ ده چې ځینې میلمانه چې راغلي ول هغوی نغدې پیسې هم راکړلې، نو زه لازمه نه ګڼم چې د هغه شمېر ووایم او یا هم ووایم چې چا څومره پیسې راوړي دي، لکه هغه ترجمې کې چې وایي چې کور یې آباد، نو زه به هم یوازې همدومره ووایم چې همدا چې زمونږ د میلمستیا ته راغلي ول، همدا یې هم ډېره مهرباني ده او ډېره زیاته مننه ورڅخه کوم. خوشحاله اوسئ، تاسو هم خوشحاله اوسئ او هغوی دې هم خوشحاله او آرامه اوسي. او دا هم هغه کثافات یا پاتې شوني دي چې دا دومره له دغه تحفو له پوښو څخه جوړ سوله.